د ننګرهار دور بابا ولسوالي لکه څنګه یې چې له نومه معلومیږي له ښاره لسګونه کیلومتره لرې او د غرونو په منځ کې پرته ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عرفات ولي وایي ولسوالي یې له ښاره ډیره لرې او خلک یې هم غریب دي چې نه ورته په تیر کې رغنیز کارونه ترسره شوي او نه هم اوس. وایي د ولسوالۍ سړک یې خام او کنډه کپر دی چې خلک یې له کړاو او سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د روزمره ژوند زموږ هغه ستونزمن کړی ده دغه سړک د دې ځای نه چې لاندې مرکزي دلته خو داسې روغتون شته نه ده چې مریض په تداوي پکې وشي یو علاج پکې وشي. موږ چې لاندې مرکزي روغتون ته ځو نو یا مریض په لاره کې ساه ورکوي یا داسې حالات کې چې هغه درملنه یې سخته شي. نو موږ د چارواکو څخه هیله او غوښتنه ده چې په دې سړک برخه کې جدي توجه وکړه او دغه ستونزه زموږ هغه په نظر کې ونیسي. غټه ستونزه مو ده. د دور بابا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بلال له مسؤلینو غواړي چې د دور بابا ولسوالۍ ته غځېدلی سړک دې ورته په پاخه او اساسي ډول ورغوي چې ورځنیو کارونو ته پر وخت رسېدنه وکړي. داسې پوخ شي چې بس تارکول په واچول شي پوخ جوړ شي چې بیا خراب نه شي او په پلچکونه جوړ شي هلته جوړ شي. دا ولسوالۍ ته هېڅ دغه نه ده شوی نه په جمهوریت کې نه په امارت کې هغه ورته شوی. دا ډېره غرنیزه ولسوالي او ډېره ولایت نه لرې ساحه باید دا سړکونه جوړ شي. د دور بابا ولسوال مولوي عبدالمعروف حقجو مني چې دور بابا ولسوالۍ کې هیڅ ډول رغنیز کارونه نه دي شوي. د حقجو په وینا د دور بابا ولسوالۍ عمومي سړک چې له 14 تر 18 کیلومتره سړک دی ټول خام او د ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي چې دغه ستونزه یې د ولایتي مسئولینو سره شریکه کړې ده. مردم به مراتب درخواست‌هایی بر ما داشتن که امی سړک باید پخته شود و دیگه دمی قریجات سرکایی که رفته و اونا هم خامه است. وقتی که سیل میاد امی سرک دور بابا سرک عمومی را هم تخریب میکنه. از امی نگاه مردم خیلی شکایت های زیادی بر ما کردن، پیشنهادات آوردن، عرایض آوردن. ما این را همراه ولایت هم شریک کردیم و تقاضای ما هم امی است به خاطر که امی مشکل مردم حل شود. امی سرک باید پخته شود که مردم از امی مشکل نجات پیدا بکنن. د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې دغه ولسوالۍ کې ورته ډیر رغنیز کارونه نه دي شوي باید پاملرنه ورته ډیره او رغنیزې پروژې ورته پکې پلي کړي.